السلام علیکم. د پوهې مکتب ملګرو سلامونه. لال محمد ورکزی در سره یم. دې نه مخکې پروګرام مو کړی و په احمد او اورد شاعرۍ باندې، او نن به موږ په ډرامې خبره کوو. او دا به د ډرامې وړومبی پارټ وي، او پارټ نمبر 1 به موږ دې ته وایو. بیا په پارټ نمبر 2 دې پسې بیا بیانوو څومره کې دا خبره موږ سر ته اخره کې څو پارټونو کې ورسېده. نو انشاءالله زه به تاسو ته هغې پورې بیانوم. ملګرو، د ډرامې تعریف چې موږ کوو، نو د ډرامې لفظ د انګریزۍ ټکی دی، او دا ډراما لفظ د یوناني د ژبې نه اخیسته شوی دی. او په یوناني ژبه کې دا لفظ ډراو دی، ډراو DRAO ډراو. او په یوناني ژبه کې د ډراو مطلب دی یعنی په کولو سره، ښودلو سره. یعنی په اردو کې ورته څه وایي؟ اردو کې ورته وایي کرکې دیکانا. مطلب یې دا شو چې یو پیغام داسې رسول وي چې څوک هغه په حرکتونو او خپل اکشن او په خپلو لاسونو خپو خوځولو باندې یو پیغام رسوي. یعنی هغه که څه حرکتونه کوي او د هغه حرکت په ذریعه یو پیغام رسوي، نو دې ته به په یوناني ژبه کې ډراو ویلو، ډراو. او بیا چې د ډراو لفظ انګریزۍ ته راغلو، نو هلته بیا ډرامه ترېنه جوړه شوه. ډرامې سپیلنګ لکه DRAMA، ډراما. نو د ډراما مطلب هم هغه دی چې د خپلو حرکاتو سکاناتو په ذریعه یو پیغام رسول وي. نو په دې بنیاد باندې چې کومې ډرامې په ابتدا کې وي، نو په شروع کې دا ډرامې صرف په سټیج به کېدلې. یعنې اوس خو موږ ته ریډیو ټلویزیون ذریعې هم راغلي دي، خو په ابتدا کې خو دا ذریعې نه وي. نو ډراما په اصل کې د سټیج، لیکن اول ډراما چې وه، نو په هغې کې صرف حرکات و سکانات وو، او خبرې پکې نه وي. او ډرامې چې لږه ارتقا کړې ده، نو د هغې نه پس ته د حرکاتو او سکاناتو سره په ډرامه کې خبرې هم شاملې شوې. نو دې خبرو ته مکالمې یا ډایلاګ وایي. نو اوس دغه ارتقا جاري وه چې ډرامه تر نن دور پورې راغله، او په دې کې دغه ټولې ذریعې هم راغلي، ریډیو ټلویزیون هم پکې راغلو، او هم هغه حرکات سکانات هم پکې شامل دي، او مکالمې هم پکې شاملې دي. او د دې په ذریعه په ډرامه کې مجموعي پیغام رسولی شي. کله چې مونږ د دې جدید ډرامې شکل ته ګورو، نو بیا په ډرامه کې ځینې خبرې لازمي دي. په دې کې د ټولو نه بنیادي خبره کیسه ده، کیسه. او دا کیسه چې ده، دا داسې جوړیږي چې دا د مختلفو واقعاتو تړون نه جوړیږي. هغه داسې چې په ډرامه کې مختلف واقعات وي، ځکه چې چېرته پکې جنګ شوی وي، چېرته پکې مینه شوې وي، چېرته پکې څه حادثه یا اکسیډنټ شوی وي، چېرته پکې غوسه شوې وي، یعنې مختلف واقعات شوي وي. نو چې کله موږ دې واقعاتو ته ترتیب ورکوو، یعنې کومه واقعه چې مخکې پکار ده هغه مخکې بیانوو، او کومه چې ورپسې بیان ده هغه ورپسې بیانوو، یعنې یو ربط ورکوو. نو د واقعاتو د ربط او ترتیب ته پلاټ یعنې بنیاد وایي. څنګه چې د ځمکې پلاټ وي او په هغې باندې یو لوی عمارت جوړیږي، نو دغه شان د واقعاتو د ترتیب سره پوره کیسه جوړیږي، او د کیسې په بنیاد باندې ډرامه جوړیږي. نو په دې کې ځکه د ټولو نه بنیادي څیز بنیاد یعنې پلاټ دی، یعنې د پلاټ سره د واقعاتو ترتیب سره کیسه وجود کې راشي، او د کیسې بیانول بیا د ډرامې په ذریعه کیږي. نو دا کیسه په داسې انداز کې بیانیږي چې لوستونکي، اوریدونکي او لیدونکي
په یو تجسس یعنی تلوسه یعنی سسپنس کې پاتې شي. تجسس مطلب ده تلوسه یعنی سسپنس انګلیش کې ورته وي. په دې کې پاتې شي یعنی هغوی په داسې یو کیفیت کې وي چې دې کیسه کې به وړاندې څه کېږي او دغه شان د ډرامې د واقعاتو سره سره روان وي. نو دغه تجسس یعنی تلوسه دې ته ډرامه کې سسپنس هم وایي. سسپنس یعنی انګلیش کې ورته سسپنس وایي. تجسس تلوسه. نو دغه هم بنیادي څیز په ډرامه کې دی. بیا مونږ چې د چا په ذریعه خبرې کوو یا مونږ د کومو مکالمو په ذریعه خپل پیغام رسوو، یعنی ډرامه کې دغه مکالمې یا خبرې مختلف کردارونه کوي یا کوم شخصیتونه پرې خبرې کوي، نو مونږ دغه شخصیتونو ته کردارونه وایو او د دې کردارونو هر عمل ته کردارنګاري وایو. نو ملګرو د دې کردارنګارۍ په ذریعه یو لیکوال په ډرامه کې خپل پیغام وړاندې کوي چې هغه یو بنیادي پیغام وي. نو په دې حساب سره کردارنګاري یو ضروري څیز دی چې هغه هم په ډرامه کې وي او بیا ورسره مونږ یو مجموعي پیغام ورکوو. هغه داسې پیغام وي یعنی په دې مشره کې که څوک ښه کوي نو دغه انجام ښه وي او که څوک بد کوي نو دغه انجام بد وي. او کله مونږ په تعلیم باندې خبره کوو، کله مونږ په اخلاقیاتو زور ورکوو. یعنی زمونږ یو مقصد پکې وي چې هغه په ډرامه کې بیانوو. نو دغه بنیادي مقصد ته تیم وایي او پلاټ. او ډرامه بغیر د مقصد نه هم نشي لیکلی. په ډرامه کې مقصد ضروري وي. نو د دې مطلب دا شو چې د ډرامې لپاره خو د 4-5 څیزونه ډېر ضروري دي او ډېر بنیادي څیزونه دي. اوس چې کله مونږه ډرامه وپېژانده چې ډرامه کې کومې خبرې ضروري دي، نو هغه بنیادي خبرو او ډرامې د تاریخ په بنیاد د دې ډرامې تاریخ څومره زوړ دی او دا ډرامه د کله نه شروع شوې ده او تر مونږ پورې څنګه راورسېده. نو مونږ چې د ډرامې تاریخ یا څېړنه کوو نو هغه لومړۍ ډرامه په مصر کې جوړه شوې ده. لومړۍ ډرامه چېرته کې جوړه شوې ده؟ په مصر کې جوړه شوې ده چې د هغې ډرامې نوم ایبیډاس و. څه نوم یې؟ ایبیډاس. نو دا د هغه هیرو نوم دی. د ایبیډاس د هیرو نوم هم دی چا چې هغه ډرامې کې یعنې کار کړی دی. ایبیډاس د هغه هیرو نوم دی. نو ایبیډاس لومړۍ ډرامه وه او مصري ژبه کې د هغې تاریخ نه دی معلوم. یعنې په تاریخ کې د هغې ډرامې نوم محفوظ نه دی، خو دا ډرامه ایبیډاس جوړه کړې ده. او بیا د مصر نه د دې ډرامې اثرات یونان ته راغلي دي. نو بیا په یونان کې ډېرې ډرامې سټیج شوي دي چې په هغې یو لوی نوم د هومر هم دی. نو هومر یو داسې کس و چې هغه به ډرامې جوړولې او لیکلې او سټیج کولې وې او مرکزي خیال به د هومر د ذهن نه راوتلو. نو بیا به په یونان کې ډرامې بیا دومره ترقي وکړه چې د ډرامې لیکوالان د هومر نه علاوه نور هم پیدا شول. او دغه شان په یونان کې ارسطو هم په پویټکس کتاب کې په ډرامه هم بحث کړی دی چې ډرامه څنګه پکار ده. او بیا په ډرامه کې هغه 2 بنیادي څیزونه هغوی ته اشاره کړې ده. یوه خبره ده چې ډرامه علمیه یعنی سنجیده وي. څه وي؟ سنجیده. او بله خبره ده چې ډرامه کامیډي وي. کامیډي مقصد مزاحیه وي، ګپ شپ والا. یعنی په ټریجډي او په کامیډي هم ارسطو خبره کړې ده. ارسطو ډېر لوی فلسفي و او دا ټولې خبرې چې تاسو ګورئ لکه د مصر، یونان، ارسطو وغیره، نو دا ټولې خبرې د قبل مسیح د دور دي. قبل مسیح د دور مطلب دا یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د دور نه هم مخکې خبرې دي. بیا په دغه دور یعنی حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې دغه ډرامې په هندوستان یعنی بر صغیر ته سفر وکړو. په هندوستان کې
په سنسکرت ژبه کې یوه ډرامه لیکل شوې ده، یعنې جوړه شوې ده او سټیج شوې ده، چې د هغې نوم شکونتله ده. ملګرو تر شکونتله منې ډرامې منې به بعد کې خبره کوو په پارټ نمبر 2 کې. اوس دنه اجازت غواړم. د الله په امان.